السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ یې. ګرانو کتونکو، نن ورځ تاسو ته راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به در وښیم چې څنګه کولی شو چې ایف جي کوین اپلیکیشن پرانیزو، ایف جي کوین اپلیکیشن را خلاص کړو. نو راځو په ویډیو فایل کوو. مخکې له دې چې په ویډیو فایل کوو، د تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو. که تاسو چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. ستاسو یو لایک، یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته زیاتو هڅو ورسوي. راځو په ویډیو فایل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. را بشئ په ایف جي کوین اپلیکیشن باندې به ورته کلیک واخلئ. راځو په ایف جي کوین اپلیکیشن ورته کلیک اخلو. صفحه را خلاصیږي، د رجسټر صفحه. خپل ځان به ورته په مکمل ډول رجسټر کړئ. نوم در څخه غواړي، ایمیل در څخه غواړي، کورنۍ نوم، نمبر او د چا په ریفرل راغلي یاست هماغه هم در څخه غواړي. نو را بشئ دلته به په دې پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. په دې پروفایل به ورته کلیک واخلئ. په دې پروفایل ورته کلیک واخلو. دلته په دویم اپشن ورته کلیک واخلئ، رجسټر. ځکه چې موږ او تاسې خپل ځانونه رجسټر کوو. راځم په رجسټر ورته کلیک واخلم. دلته در څخه معلومات غواړي. نوم ستاسو څه دی؟ زما نوم احمد. د کورنۍ نوم د څه دی؟ د کورنۍ نوم مې احمدي. نو د دوه مو ورته ولیکل. ایمیل د څه دی؟ ایمیل ورته لیکم چې علي خان ډاټ یو شپېته شل یو شپېته شل. دا به موږ او تاسې ورته ایمیل ولیکو. ډاټ علي @gmail.com به ورته ولیکئ. چې ایمیل ورته ولیکه، دلته به بیا تاسو راشئ، یو پاسورډ به ورته انتخاب کړئ چې کوم پاسورډ وي، خو یو پاسورډ به ورته ولیکئ. نو راځم زه ورته لیکمه چې مثلا خالد ډاټ جان 1 2 3. خالد ډاټ جان، دلته به ورته جان ولیکو. خو ملګرو ترې تېر به شو، یو کوچنی پاسورډ به ورته ولیکو. مثلا علي ډاټ، زه د پاسورډ لیکمه او له تاسو څخه یې پټومه، ځکه چې هلته بیا یوټیوب ویډیو نه اپلوډ کوي. ښه ملګرو، ما پاسورډ ورته ولیکه. کوم پاسورډ مو چې په د پاس خانه کې ولیکه، هغه به په د لاندې خانه کې هم ورته ولیکئ، یعنې یو شی پاسورډ به ورته ولیکئ. نو تاسو به دلته راشئ، هیواد به ورته انتخاب کړئ. موږ خو د افغانستان یو، افغانستان ورته انتخابوو. ریفرل کوډ د چا په ریفرل راغلی یاست. زه مثلا ورته لیکمه چې 9 او 9 ملګرو، زه ورته لیکمه چې زه دلته په یو ریفرل راغلی یم. ملګرو، که چېرته تاسو اکاونټونه جوړول په دې ریفرل راشئ. په ریفرل باندې خو ماته دومره ګټه نه راکوي، خو تاسو ته بیا زیاته ګټه په دې کوي. او ورته وبه لیکئ چې مثلا 9 ملګرو، دا زما ریفرل دی. نو په دې ریفرل به تاسو ورته راشئ، 9 او زه به یې لینک په ډسکرپشن کې درته پرېږدم. نو راځم په موبایل. تاسو موبایل نمبر دلته ورته انتخاب کړئ. موبایل نمبر ورته انتخابوم. مثلا د دې موبایل نمبر انتخابوم 9 ملګرو، دا زما نمبر دی. نو دا مې ورته انتخاب کړه. I have read integrity to the term of privacy policy. دلته به دا چیک مارټ ورته انتخاب کړئ او په رجسټر به ورته کلیک واخلئ او سیو باندې به کلیک واخلئ. نو راځو بیا تاسو ته یوه نوې صفحه راخلاصیږي. دلته خو وایي چې تاسو د نمبر چې کومه دی، دا تاسو مخکې استعمال کړی دی. ښه، راځو بل نمبر ورته انتخابوو. مثلا زه پکې ایډیټ کومه. ښه ملګرو، په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په ایف جي کوین کې اکاونټ جوړ کړئ. د دې دومره سخته خبره نه ده. لومړی سر کې به ورته نوم ولیکئ، فیملي نوم به ورته ولیکئ. مشکل نه لري که هر ډول نوم مو انتخاب کړو. بیا به ورته یو داسې نوی ایمیل وګورئ، هغه به ورته جوړ کړئ، پاسورډ او کنفرم پاسورډ. دلته به یو پاسورډ ورته ولیکئ. دلته په دې خانه کې مو چې کوم پاسورډ ولیکه، هغه به دلته هم ورته انتخاب کړئ. دلته مو چې کوم پاسورډ ولیکه، دلته به هم هغه انتخاب کړئ، دواړه پاسورډ. دلته به بیا سلیکټ کنټري افغانستان به ورته انتخاب کړئ. که تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، افغانستان ورته انتخاب کړئ. خو یوه خبرې ته غوږ شئ چې دا نمبر مو چې د کوم هیواد ورکړ، دلته به هم همدغه کوډ دغه هیواد انتخابوئ. ریفرل کوډ خو زما په ریفرل راشئ. 9 زما ریفرل کوډ دی. 9 دا چې دی، دا زما ریفرل کوډ دی. 9 دا زما ریفرل کوډ دی. په دې خامخا ورته راشئ.
او موبایل نمبر دلته به تاسو خپل د موبایل نمبر ورته انتخاب کړئ او بیا به په د چیک علامه ورته کلیک واخلئ او په رجسټر به ورته کلیک واخلئ. نور هیڅ هم نشته، یوازې کیدای شي یا تاسو ایمیل ته کوډ لاړ شي یا بیا ستاسو نمبر ته کوډ لاړ شي، هغه به بیا تاسو ورته دلته ورته کپي کړئ او بیا به یې هلته پیسټ کړئ. نور بیا هیڅ مشکل نشته، ستاسو اکاونټ به ویریفای شي په مکمل ډول. ویریفای کول هیڅ سخت خبره نه ده. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې خوښه شوې مې وي. او په ریفرل خبره دا ده چې که نه چې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې د لینک دمه په هغه لینک چې کله کلیک وکړئ بیا تاسو ته د معلومات راډوي. دا معلومات مو چې کله پوره کړل او په ریفرل کې به بیا ګوتې نه وهئ، ریفرل ته څه مه وایئ. ټول معلومات مو چې کله ورته پوره کړل بیا ستاسو په رجسټر باندې ورته کلیک واخلئ او ستاسو اکاونټ به ویریفای شي. بیا د هغې وروسته د جي کوین اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او اکاونټ به مخکې له مخکې جوړ وي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې خوښه شوې مې وي. په ډسکرپشن کې زه تاسو ته لینک ږدمه د اکاونټ جوړولو، په هغه باندې راشئ او اکاونټ جوړ کړئ. مننه ډېره زیاته.